ملګرو پرون د شپې تقریبا 12 بجې وې چې زلزله وشوه په خیبر پښتونخوا کې هم وه د پنجاب په سیمو کې خو کم مرکز چې و هغه افغانستان و او داسې کم اطلاعات چې راځي د هغې تر مخه چې 250 نه زیات تر کسان چې کم دی په هغې کې شهیدان کړی شوي دي. ډېر زیات سړی خفه شي ځکه که وګورو نو کاڼې ځي او راځي د پښتون په سر باندې لګي هغه که لر دی او که بر دی. مونږ دا وخت چې کوم دی د سیلابونو کم افتونه چې راغلي و د هغې نه نو خلاص یعنې په بونیر کې چې کومه واقعه شوې وه په هغې کې 400 کسان تقریبا د هغې نه بره چې کوم دی هغه وفات شوي وو. د هغې نه پس چې کوم دی یو بل لوی غم چې کوم دی په مونږ په افغانستان کې راغی او په هغې کې هم د 2500 نه څه اطلاعات راځي 400-500 څوک یادوي خو کومه د مړو شمېره چې ده نو هغه لا تر اوسه پورې داسې صحیح معلوم نه ده چې یا د حکومت د سایډ نه ویلی شوي چې دونه دي او یا نور. خو کم اپنی مدد آپ کې تخ کم خلک چې دي هغه لګیا دي خپل ځانونه چې کوم دی هغه یا د ودانونه راوباسي او یا داسې نور کم بلډینګان سره پرېوتي د هغې نه ډېر زیات چې کوم دی هغه خفه شو چې زمونږ په پښتنو باندې چې کوم دی د عذابونه او کوم قسمه آفتونه چې کوم دی هغه پرې راځي چې د آخر ولې دغه ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.